آیا تاسو پوهیږئ چې خیبر پختونخوا او افغانستان کې خلک اختر څنګه مناوي؟ په خیبر پختونخوا کې افغانستان کې د اختر خوشحالي هره سیمه په خپل خاص ډول مناوي. راځئ وګورو چې خلک دا ورځ څنګه تېروي. تاسو ګورئ اباسین خبر زویم ادریسان. تاسو زموږ چینل باندې نوي راغلي، زموږ چینل لایک سبسکرایب کوئ. د ډېر روایت د ډېر روایت د ډېر خلکو د اختر مونځ ته وروستو د کیلو د کور ته وي او د یو بل ته اختر مبارکي ورکوي. د روایت ته هغې روان وي چې د کلي ټول خلکو سره وګوري. ماشومان ډېر خوشحاله وي ځکه چې هغو ته عید ورکوي کیږي. د بنو روایت سره د اختر په ورځ ته هرګوري ته ورځ چیرې چې دوی ته دیسي ګي او د ورځې شوي وریجې ورکول کیږي. به د یو پخواني روایت دی چې ترسو اوسه روان دی. د یاسین ګلګت روایت د یاسین د کې د اختر راوستو د هغې جنګ کیږي. به د کسان هغې سره جنګوي د چا کې هغې په ماته شي هغه به ولي. د اختر به یو تفریحي لوبه ده. د مردان روایات د مردان کې خلک د خپله ګلداهې جومات ته وري و مونځ وروستو د ټول د ځای ګلداهې اخري او د خلکو خوشحالي ده شروع کې د هرپوره پوینټ او د هریپور روایت د هریپور خلکو د تربیله باندې ځي هلته پکنیک کوي، ګلداهې اخري او د ډول دپه ډال ګډېږي او د خوشحالي جو څو ورځ دوام لري. د کوټه روایت کې د کوټه کې د اختر 3 ورځې شیرخرما او وچې د میوې او د بکرې غوښه خوراکي چمتو کیږي. به د روایت د میلمه پالنې د خوږه 3 روایت دی. د تھر روایت د تھر کې جینې د اختر په ورځ برت نومي دودیز لباس اغوندي، ورسره سپین زرین ګاني او نیټ هم وي. په هر سیمه کې د اختر رجحانو بیل دي او هم د پیو د خوشحالۍ. داسې مزید خبر لپاره اباسین خبر فالو سبسکرایب شیر کړئ.